د ځمکني ترانسپورت د پیاوړتیا په برخه کې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت له لوري د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر پروژې په لار اچول شوي دي. د یادو پروژو له جملې څخه یوه هم د کندهار ولایت دامان ولسوالۍ کې د 204 میلیون افغانیو په ارزښت د یوه معیاري مسافروړونکي ترمینل جوړولو پروژه ده چې دا مهال یې کارونه له پلان سره سم پر مخ روان دي. په یاده پروژه کې د موټر چلوونکو او مسافرو لپاره هر ډول اسانتیاوې په پام کې نیول شوي دي. دا پروژه د ترانسپورتي برخې د لا پیاوړتیا په برخه کې ګټور ګام بلل کیږي. شمې غوندې ویلې شو الفت کې د وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې د وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې د وطن. قرارداد کې زموږ مختلف تاسیسات شامل دي. احاطوي دیوال دی، عمومي تعمیر دی، مسجد شریف دی، خوابگاهی دی او رستوران دی، تشنابونه دي چې دغه قرارداد په 100 جریبه ځمکه کې د دغه تاسیسات ترسره کیږي. و ما انشالله که کوشش ما نهایت این است که با استانداردهای معیاری ساختمانی با کدهای معیاری ساختمانی در میاد قراردادی که میان شرکت افغان رولکس و وزارت ترانسپورت صورت گرفته شده موجه هستنش مطابق استانداردها از کنترل کیفیت مواد ساختمانی ما کنترل کنیم که به شکل درست و استانداردهایش این پروژه اعمار گردد. ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې د وطن شمې غوندې ویلې شو الفت کې د وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې د وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې د وطن.